السلام علیکم درنو دوستانو. په دې ویډیو کې تاسو سره ډېر مهم ضروري معلومات شریکوم. هغه ښځه چې د هغې کوروالی د زړه کېږي نو هغه به کوم داسې 2 عادتونه کوي، هغه 2 پټ عادتونه. تاسو دا ویډیو خامخا وګورئ. په دې ویډیو کې تاسو سره ډېر معلومات شریکوم. دا معلومات موږ یو تعلیمي یعنی ایجوکیشنل سطح باندې تاسو سره شریکوو، ځکه چې تاسو به په دې ویډیو کې ډېر داسې څه زده کړئ چې هغه به تاسو مخکې نه وي اورېدلي. قدرمنو دوستانو، تاسو ته خو دا معلومه ده چې ښځه او خاوند دا دواړه یو داسې رشته وي چې دا بالکل حلاله او پاکه رشته وي. خو په دې حلاله او پاکه رشته کې بیا ځینې داسې کارونه وي چې هغه پکې جایز وي او ځینې داسې وي چې هغه هم ناجایز وي. د هغې به هم تاسو ته معلومات وي. ډېر ښه به پوهېږئ، خو بیا هم که تاسو نه پوهېږئ تاسو موږ ته کمنټ وکړئ چې په هغه کارونو باندې هم تاسو پوه کړو. خو اوس چې موږ د کوم معلوماتو درکولو په باره کې خبره کوو، هغه دا ده چې د ښځې هغه کوم 2 پټې نشانۍ دي چې هغه کارونه کوي، نو تاسو پوه شئ چې د هغې کوروالي ته زړه شوی دی. قدرمنو، په دې کې لومړی کار دا دی چې کله هم تاسو کور ته راشئ ستړي او تاسو ته ستاسو مېرمن ځان جوړ کړی و، ځان یې درته ښایسته کړی و او هغې خوشبو لګولې وه، د کور کومه ستاسو کمره چې ده هغه یې ښکلې کړې وه او داسې نور کارونه یې کړي وو چې هغه د نور ورځو په پرتله باندې یا د نور ورځو په مطابق باندې هغه کارونه نه وي، نو تاسو پوه شئ چې ستاسو د مېرمن هم زړه کېږي چې تاسو سره میلاو شي او تاسو سره کوروالی وکړي، او دا یو ډېره ښه خبره هم ده. په دې کې دویمه خبره دا ده چې کله هم ستاسو مېرمن تاسو ته ستاسو د خوښې خوراک تیار کړي او ستاسو نه په مینه باندې تاویږي راتاویږي، نو تاسو پوه شئ چې د هغې کوروالي ته بیا زړه کېږي، ځکه چې په عمومي وخت کې ښځې داسې کارونه نه کوي او چې کله د هغې زړه وشي نو بیا هغه داسې عادتونه کوي چې هغه برخلاف وي د نورو ورځو نه. نو پکار ده چې دغه کار دغه ورځې په نظر کې ونیول شي، دغه وخت په نظر کې ونیول شي او داسې موقع د لاسه ورنه کړل شي. غوښتل مو چې دا معلومات تاسو سره شریک کړم. د دې معلوماتو نه به تاسو ډېر څه زده کړي وي. د نورو معلوماتو لپاره هم زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې د خان کلیک چینل راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسي.